سلامونه مینه احترامات درنو کتونکو امید دی چې ټول به ښه یاستئ د ژوند چارې به مخې روانې ډېری ملګري میسجونه کوي څنګه کولی شو موږ د ډي وي لاټرۍ لپاره خپل عکس یا فوټو هغه برابر کړو چې هغه د شپږ سوه سیز کې او همدارنګه یا په 1200 سیز کې وي. نو لومړی ګرانو کتونکو تاسو کوم انځور د ډي وي لاټرۍ دپاره انتخاب کړی سلیکټ کړی مو دی نو هغه باید ستاسې خپل عکس وي، یعنې تاسې باید فوټوشاپ کړی نه وي چې فوټوشاپ شوی وي لکه دغه عکس چې دا اوریجنل عکس دی او دا چې دی فوټوشاپ شوی یعنې د سر د بل چا په تنه باندې لګېدلی باید داسې عکس ونه اوسي نو دغه عکس هم ستونزې او مشکلات پیدا کوي او د عکس هم نه مني. همدارنګه تاسې که کوم زنانه دپاره تاسې ثبت نام کوئ نوم لیکنه کوئ نو د هغې دپاره باید شوي دغه تندی باید خلاص وي، دغه د ویښتانو کوم لاین یا بیخونه چې دغه باید ښکاره وي، دومره پټ نه وي چې ټول تندی پکې پټ وي دغه یا مخ پکې ټول پټ وي. نو دغه شانتې باید کلاو عکس واخلي چې دا وښیي چې د عکس یا دغه شخص دغه خپله همدغه ده. بله خبره پکې مهمه دا ده چې عکس باید شاته بیکګراونډ سپین وي، نه مني چې تور بیکګراونډ وي یا سور بیکګراونډ وي، همدارنګه بنجاني بیکګراونډ وي. نو دغه عکس سایز موږ څنګه برابرولی شو چې 600 په 600 کې موږ دغه عکس برابر کړو. نو زه تاسې ته په دې لنډ ویډیو کې دغه پوره طریقه درښایم. نو تاسې به لومړی راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته راشئ، سرچ کې تاسې ورته ورکړئ ډي وي لاټري، یعنې تاسې به هلته ولیکئ ډي وي لاټري، دغه به تاسې ولیکئ په دې سرچ کې. نو دا به اپلیکیشن راشي، ډېر اپلیکیشنونه رال خو دغه کوم لومړی اپلیکیشن چې کوم دی نو تاسې به همدغه انسټال کړئ د ځان سره. دا چې ما مخکې نه انسټال کړی دی نو زه ډایرکټ دا اوپن کوم چې کله تاسې دا انسټال کړئ نو ستاسې هغې کوم دلته ډایرکټ اوپن بیا راځي نو تاسې به ورته راخلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن راخلاص که چېرته تاسې غواړئ درنو کتونکو چې عکس ډایرکټ واخلئ نو تاسې کولی شئ چې همدغلته دغه ځای باندې کلیک وکړئ، کیمره باندې ډایرکټ فوټو تاسې واخلئ په همدې اپلیکیشن کې. او که چېرته مخکې نه مو عکس اخیستی او مخکې مو عکس برابر کړی بیکګراونډ تیار سپین وي نو تاسې بیا کولی شئ چې دلته راشئ او دغه ګلري یا فوټو چې تاسې کوم عکسونه دي دغه ووهئ او دغه ځای راخلاص کړئ. کوم عکس غواړئ هغه برابر کړئ. زه غواړم دغه یو عکس برابر کړم. نو دغه کله چې راغی درنو کتونکو تاسې به د خپلو ګوتو په ذریعه باندې دغه لږ داسې پراخه کړئ. دغه بسې اوږو ته یې برابر کړئ. دغه کوم لاینونه چې تاسې وینئ نو دغه لاین چې کوم دی او همدارنګه دا لاین چې کوم دی نو دا به دې اوږو ته برابر کړئ او همدارنګه دغه د مخ کواره چې کومه تاسې وینئ دغه کوم نقشه چې دغه به دې منځ کې راولئ، داسې به منځ کې راولئ. نو زما د عکس بیکګراونډ چې دی دا هم سپین دی او عکس هم غټ نو دغه ما اوس همدومره برابر کړه. ورو چې کوم چې زه تاسې درښایم چې دا په 600 کې راغلی او که نه دی راغلی. نو د دې نه وروسته به تاسې راشئ او دغلته به راشئ دغه ټیک علامه چې کومه ده نو تاسې به دغه ټیک علامه ووهئ. نو موږ سره دغه عکس چې دی سیف شو چې کله دغه شانتې یو برخه تاسې ته راخلاصه شوله نو په دې پوه شئ چې ستاسې عکس څنګه دی دا ریډي دی. تاسې کولی شئ چې راشئ او دغه خپل عکس چې دی د دې ځای نه ډیټایلز نه تاسې وګورئ چې آیا زموږ عکس په 600 کې برابر شوی که نه دی برابر شوی. دا د تاسې کتلی شئ چې زموږ عکس 600 ضرب 600 پکسلز کې دغه برابر شو. نو په همدغه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې خپل عکسونه برابر کړئ د ډي وي لاټرۍ د پروګرام دپاره او بیا په هغې کې تاسې نوم لیکنه وکړئ. نو که ویډیو مو خوښ وي نو زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره که تاسو کومه ستونزه مشکل لرئ په ډسکرپشن کې به انشاءالله زموږ د ټلیفون د واتساپ نمبر هم موجود دی. تاسو کولی شئ موږ ته هلته میسج وکړئ. هر یو ستونزه چې تاسې لرئ موږ انشاءالله کولی شو ستاسې ستونزې ته
د حل لار پیدا کړو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.